د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 لیگ ډاون ټول میچونه مکمل شوي دي. د دې میچونو مکمل کېدو نه بعد پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ لاهور قلندر او ملتان سلطان د پلی اف راوند لپاره کوالیفای کړي ده. نو راځئ چې وګورو چې د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 پلی اف راوند میچونه په څوم تاریخ او څه ټیم شروع کیږي. ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو دا ویډیو لایک کړئ نو ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 پلی اف راوند اولنی میچ به د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ په 15 مارچ باندې په قزاقپی سټیډیم لاهور کې ماښام 9 بجې شروع کیږي. دینه بعد به ټورنمنت الیمیټر میچ د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ په 14 مارچ باندې په قزاقپی سټیډیم لاهور کې ماښام 9 بجې شروع کیږي او په 18 مارچ د جمعې په ورځ باندې به د دې ټورنمنت دویم الیمیټر میچ لوبیږي. په دې میچ کې مقابله کیږي د الیمیټر ګټلي او د کوالیفایر بیللي ټیمونو ترمنځ. دا میچ به هم په قزاقپی سټیډیم لاهور کې ماښام 9 بجې شروع کیږي او په 19 مارچ د اتوار په ورځ باندې به د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 فائنل میچ لوبیږي. دا فائنل میچ به د الیمیټر ګټلي او کوالیفایر ګټلي ټیمونو ترمنځ په قزاقپی سټیډیم لاهور کې ماښام 9 بجې لوبیږي. نو تاسو څه خیال لرئ چې د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 فائنل میچ به څوک وګټي؟ خپل نظر زما سره ضروری شیر کړئ. د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ پیج فالو کړئ. ان شاء الله په بل نوې ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.